دوستانو څنګه یې؟ امید لرم چې روغ جوړ او خوشحاله به وئ. دوستانو یو ورور پوښتنه کړې وه چې څنګه موږ د خپل فیسبوک فرینډ موږ سره چې فیسبوک کې کوم ملګري دي هغه د نورو خلکو نه پټ وساتو. نو ډېره اسانه طریقه ده. نو که تاسو زموږ چینل تر اوسه پورې سبسکرایب کړی نه وي نو مهرباني وکړئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ، او که زموږ ویډیو فیسبوک پیج باندې ګورئ نو زموږ پیج در سره فالو کړئ. نو دوستانو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوم. د دې لپاره به ولې راشئ خپل فیسبوک ته. فیسبوک ته چې کله خلاص کړو نو لاړ به شو کوم پوسټ ګرې ډاټ کوم نشان چې دی نشان باندې به کلیک وکړئ. لاندې به راشئ سیټینګ اینډ پرایوسي په دا باندې به کلیک وکړئ. په دا باندې چې کله کلیک وکړو نو بیا په سیټینګ باندې کلیک وکړئ. سیټینګ باندې چې کله کلیک وکړو دلته به یو بله مینیو خلاصه شي. نو ګوره پروفایل سیټینګ په دا باندې به کلیک وکړئ. چې کله په دا باندې کلیک کړو نو ګوره دا اول سر کې دی پروفایل پرایوسي، په دا باندې به کلیک وکړئ. په دا باندې چې کله کلیک وکړو نو لاندې به راشئ. دا ګوره دا دلته لیکلي دي who can see your friend request friend list. څوک ستا د ملګري د فرینډ لیسټ کتلی شي. په دا باندې به چې کلیک وکړئ دلته څلور اپشن دي، 5 پبلیک هم کتلی شي. لکه پبلیک دا مطلب تاسو سره ملګري وي او که نه وي ټول یې کتلی شي. فیسبوک څومره هم چې څوک هم ستا پروفایل ته راځي ستا ملګري کتلی شي. فرینډز تاسو سره کوم چې فیسبوک کې فرینډ وي فرینډ ایکسپټ چې د بعضې ملګرو نه پټوي. لکه دا وګوره په دغه باندې بس کلیک وکړئ. ته یې چا نه پټوي. دا وګوره دغه کې ملګري سلیکټ کړئ چې تا زما فرینډ لیسټ نشي کتلی. دا ګوره پوزه سپیشل فرینډ. دا ګوره څو محسوس کسانو ته ګوره دلته به همدا سلیکټ کړئ. فرینډ ایکسپټ او سپیشل فرینډ د یو بل ته مخالف دي. ګوره ما په اونلی می باندې کلیک وکړو چې څوک هم زما فرینډ نشي کتلی، څوک هم زما د فیسبوک ملګري نشي کتلی. نو ډېره اسانه طریقه ده دوستانو. نو که تاسو زموږ چینل تر اوسه پورې سبسکرایب کړی نه وي نو مهرباني وکړئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ، او که ویډیو مو خوښه شوه خپل دوستانو سره ضرور شیر کړئ.